که تر دې دمه پورې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو په سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ. که ویډیو مو خوښه شوه نو په لایک بټن باندې کلیک وکړئ. د نور سره شریکولو لپاره په شیر بټن باندې کلیک وکړئ. خپل وړاندیزونه او نظرونه د کمنټس په برخه کې زموږ سره شریک کړئ. راځو اوس په ماچ فنکشن باندې کار کوو چې ماچ فنکشن موږ ته څه ښیي. مثال په دې کې موږ پوزیشن پیدا کوو چې دا په کوم پوزیشن کې دی، په کوم ځای کې دی، په کوم قطار کې یا په کوم حد کې دی. راځو دلته اوس زه ورته وایم چې مساوي ماچ په خپله ځان ته داسې کار کوي او چې مثال خاص نتیجه نه ورکوي. پوزیشن مثلا پوزیشن معلومه خو موږ کله چې دا نستد فنکشن د انډکس سره استعمالو، انډکس ماچ یو ځای سره استعمالو، نو بیا ډېره ښه نتیجه ورکوي. دلته مثال تنه تاسو چې ښیي پوزیشن ښیي. کله چې پوزیشن په دې باندې ډبل کلیک کوم ورته وایم چې لوک اپ ویلیو. لوک اپ ویلیو چې دی مثال دا دی، مثال ورته وایم چې دا لوک اپ مثال هیډفون، بیا راځم لوک اپ اری. لوک اپ اری په کوم کې پیدا کی، په دې کې پیدا کی. او دلته مثال ورپسې ماچ دی، ماچ ورته چې ایگزیکټ ماچ، مثال دا چې دی ایگزیکټ ماچ 0 قوس باندې منټر. مثال ته وګورئ دا په څلورم پوزیشن کې دی. دلته 1 2 3 څلورم پوزیشن کې دی. که زه دا چینج کوم لپټاپ ونیسم، لپټاپ په اول پوزیشن کې دی. که کیبورډ ونیسم، کیبورډ په پنځم پوزیشن کې دی. مثال دا چې تاسو څنګه مثال ماچ فنکشن کاروئ. مثال ماچ فنکشن چې دا په دې شکل سره کارول کیږي چې دلته ځان ته خو موږ دا د انډکس سره که یو ځای وکاروو نو بیا د لوک اپ یا مثال لوک اپ څنګه موږ یو ویلو لوک اپ کوو هغې په شان کار کوي. که زه دلته راشم دا ماچ فنکشن په فورمولا کې په کوم ځای کې ده چې لوک اپ ان ریفرنس کې ده. په دې کې مثال تاسو کولی شئ چې ایچ لوک اپ مثال دا نور فنکشن چې ریفرنس فنکشن تاسو پیدا کوي په دې کې ده. وګورئ مثال ایچ لوک اپ مثال دا د ماچ فنکشن دا وګورئ په دې کې شته انډکس فنکشن، انډایرکټ فنکشن. مثال په دې شکل سره دا فنکشن په دې کې دي. تاسو کولی شئ چې د دې نه را پیدا کړئ. او دا مثال انډکس ماچ تاسو د دې نه هم استعمالولی شئ چې ماچ ونیسئ او تاسو ډیالوګ وینډو راشي چې لوک اپ ویلو کوم لوک اپ ویلو دی. مثال اوس دلته لاندې مې نیولی دی، ورته چې لوک اپ ویلو بیا راځم دا ورته نیسم، یو ټیسټ به بیا وکړو ورته چې لوک اپ اری مثال په دې کې پیدا کا ایگزیکټ ماچ 0 ایگزیکټ ماچ. اوس ورته چې اوکې مثال بیا هم پنځم مثال عین شی دواړه که هغې نه کار کوي که د دې نه کار کوي که یا دلته راشئ د دې نه کار کوئ. مثال په دې کې تاسو کولی شئ چې ماچ فنکشن پیدا کړئ او د دې نه استفاده ترې نه وکړئ. لکه دا دی ماچ فنکشن ډبل کلیک کوئ نو دلته به راشي او یا ولیکئ چې ماچ فنکشن د کوم ځای کې تاسو پیدا کولی شئ. دا ماچ فنکشن او انډکس فنکشن هم مخکې ویلی. اوس موږ دې پسې دا دواړه یو ځای کاروو چې مثال څنګه د دواړو څخه یو ځای نتیجه موږ لاسته راوړو. مننه چې تر دې دمه زما سره وئ. یو کمنټ چې ستاسو خوښ شوی وي او یا تاسو په دې ویډیو کې نوی زده کړی وي د کمنټس په برخه کې ولیکئ. دا ویډیو د نورو زده کوونکو سره هم شریکه کړئ تر څو هغوی هم ترېنه استفاده وکړي. ستاسو نظرونه شریکول او فعاله ونډه ماته انرژي راکوي چې تر څو دغه کورس ژر او په سمه توګه بشپړ کړم. نو ستاسو څخه هیله کوم چې خپل نظرونه یا وړاندیزونه زما سره د کمنټ په برخه کې شریک کړئ.